سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته امریکا ته د څه باندې 40,000 افغانانو الوتنې ځنډول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د هغه فرمان له مخې چې د بهرنیو مرستو بندېدو امر یې کړی د څه باندې 40,000 افغانانو الوتنې هم ځنډول شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې یاد شمیر کسان متحده ایالاتو ته د لیږد لپاره مستحق دي. دغه امریکایي چارواکي تر هغه وروسته دغه خبرې کوي چې ټرمپ مخکې حکم وکړ څو د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره ودرول شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې واشنګټن پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د 21 میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. دغه پیسې په افغانستان کې د بشردوستانه مرستو امریکا ته د افغان کډوالو د لیږلو او د ارزي شتمنیو په برخه کې لګول شوي دي. ټرمپ په 2024 کال کې د خپلو ټاکنیزو سیالیو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کډوالۍ قوانین به ډېر سخت کړي. د افغان کډوالو د لیږد په برخه کې یو فعال پخواني سرتیري شان وینډیور وویل نوموړی باور لري چې الوتنې په قصدن ځنډول شوي دي. نوموړي زیاته کړه موږ فکر کوو چې دا یوه تېروتنه وه. د یادولو دا چې رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نظر د وړاندې کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. له افغانستان نه د امریکا له وتلو وروسته نږدې 200,000 افغانانو ته په امریکا کې د کډوالۍ ځانګړي ویزې ورکړل شوي دي. سیګار ویلي دی چې امریکا ته د افغانانو پر لیږد او ځای پر ځای کېدو کابو 8.9 میلیارډ امریکایي ډالر لګول شوي دي.